په آرامه سره ورځي. منډه کوي دننه ورځي، منډه کوي هلئ منډه کوي زر کوئ هلئ نو منډه کوي منډه کوي لږه بیړه وکړئ دې خواته راځئ هلئ زر کوئ لږه بیړه وکړئ تېز شئ زر کوئ راځئ مه ډارېږئ داخل راځئ ورځئ مخکې شئ زر کوئ منډه کوي دې خواته منډه کوي دې خوا ورځئ. ملګرو نور هم شته دي؟ نه قومنده سب ختم شو. سلجوق الیاسا د لیدنې لپاره یوې جګې غونډۍ ته پورته شي. امر دې پر ځای کېږي قومندان صاحب. هله الیاسا عمران سرداره زمریانو د سیمې امنیت ونیسي. قومندان صاحب زه رښتیا وایم دا عسکري مې همدلته ختمېږي خو زه هم ختمېږم. زه به نه لیونی کېږم. ټوله ډله لاړه بسنه یې ونه کړه بریدمنه چیدم هم لاړه. شو هغه بې شرفه زنامرو سره به حساب وکړو. ټول کسان بېرته راوغواړئ. امر دې په ځای کېږي قومندان صاحب. الیاسا قومندان صاحب توغندی په حرکت کو. قومندان صاحب د توغندي مخ اعلان کړی دی. سمدلاسه دلته راشئ پیړه وکړئ. ټول په پټن ځایونو کې پټ شئ. یوازینۍ لاره مو همدا ده چې دم پیړه وکړئ چې دم سر کوئ. چمتو دی رئیسه چمتو دی.
صاحب دزي لوري یو ځل خدیجه وګورم بیچاره گئی به یوازې هیڅ کړی وی موري خبره ده یولدز لوري ورور دی بیا څنګه دی وهله کنه هر وخت به په سره غختلو دا ځلې د دروازې مخه تاسو کار لګلیو ورته مې اندېښنه شول اټول شپه مې هیڅ خوب نه دی کړی ان شاء الله کوم غوخه اونکه کار بنوي ان شاء الله مور جانې ګوره موري د خدیجه په مخکې داس خبرونه کړې هسي به ډېر اندېښمنه شي لوري زه تاسو چیرته وایم ته اوس وګوره چې زه هغه ته څه ډول دوکه ورکوم اي قربان دي شم دلی دو په هیله یلدز ګوره که د ورور په اړه دې کوم خبر لا سره غنو حتما خبر راکړه زه درته پته مې مور سمه د فکر مکو دلی دو په هیله خدیجه لوري ګوره د دې جلې قسمت څومره ښکلی دی نن څومره ښکلی لمر دی هرې خواته ښکلا ده ماشاءالله بهار راغلی زما ښکلې راغلی د دې قسمت ته وګوره خدیجه شپه مو څنګه تېره شوه نن هوا ما ډېره ښکلې او مزېداره نه ده که څنګه خورې تاسې ته چا زنګ وهلی نه و خدیجه چا زنګ وهلی څوک به زنګ وهي موږ خو هسې هم کوم نږدې خپلوان نه لرو ګوره قربان دې شم رښتیا راته ووایه ما د سمه خبره وکړه هسې مه دوکه کوه هسې هم ټوله شپه مې خوب نه دی کړی خدیجه داسې هېڅ خبره نشته رښتیا سردار یولدز ته زنګ وهلی و ویلي چې موږ ښه یو په ډېر ښکلي ځای کې یو او ویلي چې کباب پخوو سبا به دلته د کبابو یوه لویه میله کوو لوري هغوی خوشحاله دي موږ هم باید خوشحاله واوسو ته ولې اندېښنه کوې ته د خپلې لورکۍ ته پام کوه داسې فکرونه مه کوه تر اوسه نه ده ویده شوي ماسکونه واچوئ چمتو شئ
دا اوس رقم شول چتو هلته څه روان دي رئیس اخکتو کېدل خو ویې نه شو کړی لکه چې وډار شول هغه ځای اوس د دوزخ په شان دی هلته هېڅوک نشي ښکته کېدلی چتو کسانو ته ووایه چې ښه ډېر انځورونه دې واخلي مورګانې پلرونه سپین ږیري حیوانات په هره کوڅه کې چې ښه ډېر مړي دي پوه شوې سمه ده رئیسه هلئ زر کوئ چې ځو راځه ووایه د حرکاتو مرکز ته یې غوښتی کینې بریدمنه په کوم حالت کې یو د توغندي په واسطه کیمیاوي مواد شیندلي کسان ټول ژغورل شوي دي او د تورې ډلې ته د کیمیاوي موادو ضد آلې رسېدلې او ژغورل شوي دي لکه پوس سره اړیکه نیولی شو هو قومندان صاحب اړیکه ونیسه زر کوه زویه قومندان صاحب مهرباني وکړئ کپوزه شفا دې وي مننه قومندان صاحب کپوزه ما ته غوږ شه جنګیالي هغه رزیلانو پسې ولېږه بیا یې وایم جنګیالي هغه رزیلانو پسې ولېږه دا بې انسانیته کار چې هر چا کړی هغوی ټوټې ټوټې کړئ هغوی ټول د منځه ویسئ پوه شئ امر مو په ځای کېږي قومندان صاحب خدای دې سره مل شي مننه قومندان صاحب وبه یې ګورم چې څه کوي دې شیطانو بریدمنانو امر وکړئ صاحب امر وکړئ قومندان صاحب قومندان صاحب چې کوم وخت ښودلی وم دا وخت دی ساعت هم دا ساعت دی ځئ او لاړ شئ کار مو ختم کړئ لومړی هغه توغندی له منځه یوسئ له هغه نه وروسته چې کومې مرمۍ درکړي خپل ځای ته یې به رسوئ پوه شوئ امر دې پر ځای کېږي صاحب ډګروال صاحب اجازه راکړه چې ځم لاړ شم نه بریدمنه دا ستا کار نه دی ډګروال صاحب هغوی دا کار یوازې نشي کولی که زه ورسره لاړ شم نو هغوی بېرته کور ته روغ جوړ راولم ډګروال صاحب اجازه راکړه بزرگ بابا دا شیان نو خطا کړو دا څه دي لکه زندان چې وي په چانټه کې کېدې زر کوه هلو لږه بیړه وکړه سمه ده بابا دا دی بند مې کړو دا څوک دی قومندان صاحب لږ په ارامه لاړ شئ لږ په ارامه راځه بابا ته له کومه ځایه راووتې قومندان صاحب زه تاسو یوازې چېرته پرېږدئ ها کپوز بابا درته څه وویل قومندان صاحب کپوز بابا ته مې وویل هغه هم وویل لعنت دې وي زه ورک شم یعنې د سړي مازغه دې خوړلې دي هو همداسې ده خبر دې کړي دي هو بهرام بابا دا کار لږ سخت دی که زما معنی همدا اوس بېرته قومندان صاحب له دې خبرې نه ده که وژلی وای ښه به وای دا څه ډول ډله ده زه هېڅ پوه نه شم ټول یې بانیان دي کپوز بابا ته دې افرین وي
اوس یې سم نشو کولی ښه زر کوه راځه زر کوه هله ملګرو زر کوئ زر کوئ زر کوئ ملګرو زر کوئ کار پیلو باباګانو که دوی راشي او موږ وګوري نو بیا به څه کوو حیدر دغه دا ورسره دی تیز حرکت نشي کولی بهرام بابا ورځه ملګرو اوس د هغوی راتلو ته په تمه کېږو بابا ستړی شوی نه قومندان صاحب د خدای په فضل لا خو ځوان یم داسې ده نو ویلې باید نو سپین ږیری شوی نور یې هم ویل چې روماتیزم هم لري یعنې ټول دا دروغ دي قومندان صاحب چا ویلي د توبه استغفرالله زه به تا ته څه وایم ملګری په دې غره کې هم ته خلک تنګوې څنګه یې وسړی قومندان صاحب یورک بابا چې داسې خندونکې خبرې وکړي وایم چې ملتیا یې وکړم څنګه خندونکې هو خبرې قومندان صاحب هو خندونکې ای بهرام باید سترګې دې خلاصې کړه سترګې دې خوله دې بنده کړه امر د پرده کېږي قومندان صاحب خندونکې ناظم کار نه کوي ملګرو راغله لومړی هدف مو توغندي ختمول دي چمتو یاستئ د خدای په فضل موږ هر وخت چمتو یو راځئ
رئیسه په دام کې وغورځېدو دام یې ایښی دی رئیسه دا ځای خطرناکه دی که پاتې شو کېدای شي مړه شو چتو دوی څوک دي؟ رئیسه هر څوک کېدلی شي دا سوریه ده سم د لاسه باید لاړ شو دا کار چې هر چا کړی پرته د هغه د نیولو څخه نظم سیفو ووایه وروره 15 کسان ځان سره واخله او دا کار چې هر چا کړی دی هغه ماته راوله سمه ده وروره ډېر لرې نه دي سمه ده ملګرو زر کوئ زو زر کوئ قومندان صاحب راځي بابا اوس اسیم پکې راغلی یو بزرګ بابا څه وکړم ختم کړو صبر یې وکړه صبر لومړی توغندی ختم کړو له هغه نه وروسته بیا دا سپیان ختموو قربان دې شم لیونی بابا ملګرو د بیرته تلو وخت دی زر کوئ کسان دی خوا ته دي زر کوئ سترګې مو سمې پرانیزئ چتو رئیسه له دې ځای شو سیفو ته زنګ ووهه ورته ووایه د هغوی له نیولو څخه پرته را نه شي سمه ده رئیسه قومندان صاحب هغوی نه راخلو ها نه بریدمنه هېڅوک هم نه اخلو ولې دلته بریدو قومندان صاحب ته ووایه زموږ دا کار سم دی بریدمنه دلته څه سم دی او څه سم نه دی د دې پرېکړې یوازې او یوازې زه کوم امر دې پر ځای کېږي قومندان صاحب خو ما یوازې خو ما دا بریدمنه دلته د خوب په نوم څه نشته دی دلته د ډلې مشر یو امر ورکول دي خو او دا نشته په دې خبره باندې ټول ښه پوه شئ څوک چې نه پوهېږي هغوی د بل ځل په قرارګاه کې خپلې تبدیلۍ ته په تمه شي غالبه سمه ده خو کسان مو هلته پرېښودل وروره باور وکړه چې دا کار بیخي بلې خوا ته روان دی دا اوسنی حالات هېڅ ښه نه دي دا د شرافت خاینین دي او که د منډې وهنې و سازان هېڅ معلومه نه ده یو رکه ډېرې خبرې مه کوه منډه که منډه که کله بهرامه هله زر مې ونیسه دا پول به زموږ د ټولو زور ولري ارامه کوي نه لري نو له منځه به یې ویسي ستا له خدایه قربان شم هر وخت ما همداسې کړي اداره له موږ نه ساتنه وکړه سمه ده لیونی بابا ته بېغمه اوسه خیر مخ مه ودرېږه بهرام ودرېږه پاڅېږه زر کوه تا ته وایې زر کوه
ورسېږم قومندان صاحب ما پرېږده تاسو ځئ زه مسؤل به وم تاسو ځئ بس که ډېرې خبرې مه کوه نه دې پرېږدو یوره کپول له منځه ویسه یو ټپي دی یو مو ورته وویشتلو په هغه ځای کې داسې هېڅ ځای نشته چې پټ شي هغوی به حتما په خپله زما خواته راځي حتما هلې زر راځئ دلته په تمه کېدل هېڅ ګټه نه لري زر کوئ په خپله به راځي بهرام بابا ښه یې ښه یم قومندان صاحب ښه یم راځه اوس دې ټپ ګورم دلته کښېنه کښېنه هلکه بهرامه ښه یې ښه یې بهرامه ښه یې بهرامه ښه یم هلکه ښه ښه یم قومندان صاحب څه ښه یم ښه یم قومندان صاحب بابا وزغمه واخله خپله ځان ته ستنه وکړه بهرام بابا په ارامه قومندان صاحب هله نو زه کوئ تاسو له دې ځایه لاړ شئ ما پرېږدئ هلکه ما ته ګوره ښه شه که ښه نه شوې زه دې په خپله باشم پوه شوې څو ویشو وخت دې شروع کړي خو رښتیا وایي که نه ښه بابا څه کوو څه وکړو یو رقم مرمۍ مو په جیبونو کې ده مرمۍ تر اوسه له موږ سره ده دا مرمۍ چې تر څو خپل ځای ته نه وي رسېدلې نو زموږ ژوند یا مرګ هېڅ توپیر نه کوي دا مرمۍ باید د هغه زناور په سر کې دننه شي همداسې ده هله باید هله باید هله زر کوه هله زر کوه دې زغمه هله باید قومندان صاحب هغوی دي بریدمن صاحب خان دی بریدمنه اورم قومندان صاحب ټپي لرو هغوی تر اوسه موږ پسې دي موږ یې ما سره کړي بیا یې وایي هغوی موږ پسې دي ما سره کړي بریدمنه زما غږ اورې قومندان صاحب هغوی ما سره کړي دي لکه چې ما سره شوي دي بریدمنه با مې اورېدل موږ ورپسې نه ورځو ټول د موټرو ته پورته شي پورته سیمې ته ورځو تورې بلنې ته په تمه یئ دا کوپس څه کوي ها قومندان صاحب کسان مو همالته پرېښودل مرګ ته مو پرېښودل خدای دې ووایي خپل ځان مې ډېر قبو کړی دی قومندان صاحب ویلې ټپي لرو
یره کار روان دي شپه ډیر ساته راځي دی بابا راځي دی خو کومک له دې ځای د وتلو امکان ولرو خو بهرام بابا ته نشو پرېښودلی نه پریدو هیڅ کله نه پریدو بیا بله به د حق بخښنه غوښتنه کوو بابا بیخي سمه ده در بخښلی مې دی سل وارې مې در بخښلی خو بیا هم در بخښم مننه زمریا دا ځای ستا دی هو زما دی د حیواناتو پالونکي وروره موږ عسکر لټوو عسکر لیدلي دي دي 3 کسان نه 2 نیم یو ټپي وو ته دا سړی لټوي آفرین شه همدا دی چیرته دی قومندان صاحب نوکریوال تاسو غواړي د پولیسو د استخباراتو څخه کوم خبر راغلی ووایا کوم خبر دی دا زموږ سړی دی د پولیسو په استخباراتو کې دی هله نظر کوئ چې زر کوئ دوهم سارن مراد قومندان صاحب خبرونه هیڅ ښه نه دي دا څه معنا لري یو چوپان د انځورونه اخیستي دا نښې زموږ له عسکرو سره ورته والی لري درې کسان سخت ټپي وو کېدای شي اوس شهیدان شوي وي قومندان صاحب خواشینی یم څه دې وویل ها څه دې وویل قومندان صاحب ډېر خواشینی یم ته څنګه داسې خبرې کوې ها زه به اوس د هغوی کورنیو ته څه ووایم سلطاني ترور ته به څه ووایم د یو خو نوې لور پیدا شوې وه هغې ماشومې ته به څه ووایو سردار عباس دی هله بریدمنان قارې ته ځو هله هغوی مو باید نه وی پرېښې قومندان صاحب ها هغوی مو هلته ولې پرېښودل ولې هلته ورنغلو هغوی مو باید نه وی پرېښې یلدز او لوري زرکه به خواړه چمتو دي راځه درغلم په سیمه کې د عملیاتو له ترسره کولو وروسته یې د خپلې ډلې سره اړیکې پرې شوي او هغوی 3 واړه شهیدان شوي دي د هغو 3 شهیدو شوي عسکرو د پیدا کولو هڅې اوس هم روانې دي عسکر شهیدان شوي د هغوی 3 واړه نومونه او رتبې په دې ډول دي لومړی بریدمن خان بوزوک لومړی بریدمن حیدر بوزکور او همدارنګه دوهم بریدمن بهرام بیات
پرېږده چې ځم زه مې د زوی خواته ورځم یلدوس ما پرېږده هیله کوم مورجان ما یې پرېږده پرېږده نه مورې هیله کوم ما ته ته سوی درکړو ما ته ته د سترګو تور درکړو ما یو زمری درکړو چېرته دی ډګرواله زما زوی چېرته دی تا ته یې وایم چېرته دی زما زوی چېرته دی چېرته دی سلطان مورې هیله کوم داسې مه کوه سلطان مورې خیر ده داسې مه کوه زما زوی چېرته دی چېرته دی